ډیرانونو ګرځم او کاغذونه ټولوم په ډیرانونو ګرځم او کاغذونه ټولوم خو خپل اختیار لرمه خان ته دې ووایه چې زه چاته لاس نه نیوم سوال د الله نه کوم تمه د ځانه کوم خان ته دې ووایه چې زه چاته لاس نه نیوم سوال د الله نه کوم تمه د ځانه کوم زما انداز داسې دی زما خبرې ټولې په خجي نجي کې وي خو مطلب دا نه دی چې ته ګنې غټ سړی یې زما خبرې ټولې په خجي نجي کې وي خو مطلب دا نه دی چې ته ګنې غټ سړی یې زما نه غټ څوک نشته ولې چې زه پښتون یم خو عجزي ځکه کوم چې د الله خوښه ده لاړ شه اشنا ووایه رښتیا رښتیا ووایه ښه برملا ووایه او خان ته دې بیا ووایه لاړ شه اشنا ووایه رښتیا رښتیا ووایه ښه برملا ووایه خان ته دې بیا ووایه منیر پاگل سړی دی د چا پروا نه ساتي توره دې خاش کې کېده دا پیتلي دور دی او جنګونه بل شان کېږي ډېر شک نه کوم ګمان نه کوم نور د ځان تاوان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم شک نه کوم ګمان نه کوم نور د ځان تاوان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم ښکلی جو خوښه مې دا پته احسان نه کوم ښکلی جو خوښه مې دا پته احسان نه کوم نورې اوښکې نه تویم نور د چا ارمان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم ذکر د الله کوم فکر د جهان نه کوم ذکر د الله کوم فکر د جهان نه کوم مونږ په چا ورخرس نه یو دا پروا د خان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم نه یادوم نه جاړم دا ظلم په ځان نه کوم نه یادوم نه جاړم دا ظلم په ځان نه کوم خوښ مې دی او خوښ یې یم شک په منیر جان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم شک نه کوم ګمان نه کوم نور د ځان تاوان نه کوم اوس دې الله ووجنې اوس پسې خفګان نه کوم بیګا بل شپه چې تا کوم نوي شعرونه لیکلي هغه یې ووایه کوم مې لیکلي یا نیکه هغه ووایه هغه بل شپه یې ووایه مولا قرآن مې دی یاره تا خو زمانه پوره شاعري وته نوي تا کوم لیکلي دي دا چې مې درته سوي دا مې نوي لیکلي که دا چې د نکله سړی نوي شعرونه راوباسي نو داسې وي شا بابي ګڼي